بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس سم په ام اس ورډ کې نن زموږ شپږم درس دی. زه راځم ورته ګورئ دې ځای کې څخه ام اس ورډ راخلاصوم چې کلمې راخلاص کړئ سیسو دا رالی درته په تیر درسو کې کسیس فکر ورته ګوره موږ هم منیو د دا ځای کې څخه مینځ ته دې ځای کې پورې دا ټول کړه ختم وکړه کار خلاص. اوس راځم انسرټ ته. پر انسرټ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دې ځای کې څخه زه راځم اول کې د چې لیکلي کور پیج. کور پیج څه کار کوي؟ کور پیج کار دې دې ورته ګورئ. که زه وغواړم چې یاره زه یو کتاب جوړوم او یا یو کتابچه جوړوم یو شی جوړوم د هغې وقایه چې د خپل سول کې دې ته کور پیج وایي. اوس نو که زه چې راسم ورته ګورم وینئ دې ځای کې څخه پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دلته زموږ سره مختلفې وقایې پرتې دي وقایې یا کور پیجونه جوړ دي سیسو دا وینئ ټول ورته ګورم مختلف کور پیجونه دي. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم سیسو ډاکومنټ ډیټا دی راځم پر دې باندې کلیک کوم راځم دې ځای کې ورته ګورم دلته ورته لیکم چې مای بوک دا مې ورته ورکړي سیسو دا ورته ګورئ یو کور پیج مې جوړ مې کړي. نور دې هم ورکولی سي په خپل په خوښه کور پیجونه جوړولی سي هغه دې کولی شي چې استعمال کړي. او که راسم ورته ګورم وینئ دې ځای کې څخه پر دې باندې کلیک وکړم چې کله کلیک وکړي دا ورته ګورم مختلف کور پیجونه دي هر کور پیج ستا په کار یې کولی چې راواخلي. او که دې چیرې دا کور پیجونه خوښ نه دي ته غواړې چې زه نور اضافه کور پیجونه غواړم نو راست دلته لیکلي وایي مور کور پیج فرام افیس ډاټ کام دلته لیکلي وایي نو انلاین کنیکټډ سیسو. اوس ورته ګورم وینئ دا یو څو کور پیجونه دي د انټرنیټ څخه سیسو. اوس که چیرې د انټرنیټ څخه زه وصل یم که چیرې وصل نه یم دا نه دلته کوي. اوس دا هم یو کور پیج دی کولی شي چې دله درې کړي. نو دا داسې کار کوي که ستا سره ورته ګورې انټرنیټ وصل یې نو دلته ورته ګورې وینې ستا سره چې اضافه اوس یو دوه درې دا درې دانې دي دلته اضافه کور پیجونه چې کوي عموما یې درته کوي. خو په هغه صورت باندې چې ته د انټرنیټ سره وصل یې که چیرې وصل نه وي نو عموما کور پیج چې کوي نه درکوي. اوس که زه راسه ورته ګوره دا کور پیج راواخلم دا چې ورته ګورې وینې یو شکل کور پیج چې راواخیستل سو سیسو. او د هغه څخه وروسته لاندې لیکلي دي وینې د هغه څخه وروسته وایي ریمو کور پیج. ریمو کرنټ کور پیج داسې کار کوي چې ته پر ولاړ یې دغه کور پیج کې شي که د منځ یو بس ختم یې که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره هغه کور پیج چې د منځ به ولاړ شي ختم به شي. نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او دلته راځي دلته نوی کور پیج راخلي او دلته ریمو کوي د منځ یې باسي. د هغه څخه وروسته لاندې لیکلي وایي سیو سلیکشن ټو کور پیج ګالري. اوس که زه وغواړم چې یاره زه دلته یو کور پیج خپل په خوښه جوړوم معنی عکس ول ورکوم لیکنه ول ورکوم داسې خپل په خوښه یو کور پیج جوړوم غواړم چې دا ثبت کړم. اوس نو که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم ته ګوره دی کار نه کوي دی په هغه صورت کار کوي چې ته یو شی جوړ کړې یو کور پیج جوړ کړې. نو زه کور پیج جوړوم زه راځم ورته ګوره وینئ دې ځای کې څخه یې پله راځم یو شي پسې راخلم مثلا خپل په خوښه یو کور پیج جوړی داسې راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه دلته یو نوم ول ورکوم چې دی عبدالله نوم ول ورکړی سیسو. زه راځم ورته ګوره وینئ دې ځای کې څخه راځم ورته ګوره دا لږ اندازه چې کوم غټوم یې څونه اندازه مثلا تونه اندازه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ زه راځم ورته ګوره پر انسرټ باندې کلیک کوم کور پیج ته راځم ورته ګوره اوس یې دا دې کار شروع کړئ. خو هر نوم چې ته ول ورکوې خپل په خوښه. اوس ورته ګوره دا ما یو دانه انتخاب کړی تا کولی چې مکمل کور پیج جوړ کړې ټول انتخاب کړې چې انتخاب یې کړې سیسو نو کولی شي د هغه څخه چې استفاده وکړې. اوس زه راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دا به درته راسي. اوس زه راځم ورته ګوره په دې ځای کې ورته لیکم وایم چې دا زما کور دی مثلا داسې یو نوم دې وله ورکړي یا دا زما ډیزاین دی بارې وکیک چې وکې دې که سیس اوس زه راځم ورته ګوره دا چې ښکاري ډیلیټوم یې د منځ مې وویستې. اوس که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړي اوس که لاندې راسي دلته زموږ سره د عبدالله په نامه باندې کور پیج جوړ دی. که زه راسم دلته دا موس پر ودروم هلته لیکلي وایي دا زما کور ده سیسو ما خو کور لیکلي د کور په شکل دی خاصه د یو میسج مې ورکړي سیسو چې هر رقم یې ورته ګوره دا یو میسج راغلی. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته به هغه کور پیج راسي. نو دا عموما ورته ګوره کور پیجونه دي سیسو که ته وغواړې چې زه یو کور پیج غواړم کولی چې استفاده یې کړې هغه به درته راسي سیسو دا کار کوي. د هغه څخه وروسته لاندې لیکلي بلینک پیج. بلینک پیج اوس ورته ګورئ لاندې که سپیک کړي دلته زموږ سره وایي پیج 1 اف 1 وایي ستا سره یوه صفحه دلته پر اولې صفحې بله صفحه نشته. اوس نو که ته وغواړې چې یاره زه غواړم چې بله صفحه راسي نو بیا به راسي ورته ګوره پر دې باندې به کلیک وکړې بله صفحه به راسي که کلیک وکړې بله درته راځي هر څو وایي چې ته کلیک وکړې هغه درته صفحې چې کېږي درته اضافه کېږي. نو دا په دې صورت باندې چې کېږي موږ ته صفحې اضافه کېږي او کولی شي چې اضافه یې کړو. نو کور پیج چې دی دغه بلینک پیج چې دی عموما موږ کولی شو چې یوه صفحه اضافه کړو هغه صفحه چې ورته ګوره هر څومره چې ته اضافه کوې کولی شي اضافه یې کړې هغه به درته راسي صحیح شو. او د هغه څخه وروسته دلته لیکلي وایي پیج بریک معنا صفحه ماته کړه. زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه دلته ورته لیکم چې مساوي رینډ قوس خلاص او بند مې کوي انټر مې کوي. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته ودرېږم زه غواړم چې دا صفحه دلته پرېږدم معنا دغه لیکنه چې اضافه ده دا لوړې چې ده دا یې دلې پاتې سي لاندې لیکنې دې لاندې ولاړ سي. اوس زه راځم ورته ګوره دلته درېږم پر دې پیج بریک باندې کلیک کوم اوس ګوره وینې دا لیکنه ورته ګوره دلته پاتې شوله نور لیکنه لاندې راغله.
او که زه راسم ورته ګورم وینې دلته درېږم پر دې ځای باندې که راسې پر دې پیج بریک باندې کلیک وکړې ورته ګورم وینې هغه لوړ لیکنه ورته ګوره لوړه پاتې شوه لاندې کچې شوه لاندې راغله خو چې هر ځای ورته ګوره ته دغه سرچ ودرېږه دا کرسر ودرېږه دغه هلته ورته ګورې چې کېږي پر هغه ځای یې پرې کوي که دلته ودرېږه ورته ګورم وینې دې ځای څخه پر دې ځای دلته پرې کوي چې هر ځای ورته ګوره ته دا کرسر ودرېږه پر هغه ځای باندې ورته ګوره عموما څه پکې چې کېږي درته پرې کېږي پر هغه ځای باندې پرې کېږي صحیح شو دا کار کوي صحیح شو نو دا چې کارو دا د پیج کارو عموما موږ کولی شي چې پیج په دې صورت باندې استعمال کړو دا دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي د هغه څخه وروسته راځم ټیبل ته ټیبل چې دی یو جدول اوس که تو غواړې چې هر ځای یو جدول جوړوم نو بیا به راسې ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې دلته ورته ګوره موږ مکمل جدول درته ګورو داسې یو جدول جوړ شو اوس دا جدول چې دی د درو شیانو څخه جوړ دی قلم دی رو ده سیل دی اوس ګوره ټول ته خو ټیبل وایي یا جدول ورته وایي دغه جګ چې ولاړ دی ورته ګورې په دې باندې ورته ګوره دا دی راځم دا دی صحیح شو راځي ورته ګورو وینې دې ځای څخه دا دی دا قلمونه دي دې څه وکړي دې ته قلمونه وایي او چې داسې پراته دي چې داسې پراته دي صحیح شو دې ته روګانې ویل کېږي او هره خانه جلا جلا چې شي سیل دی وینې چې جګ ولاړ دي دا قلمونه دي چې پراته دي هغه روګانې دي او هره خانه جلا جلا چې شي سیل دی او ټول چې دی ټیبل دی اوس مو که زه راسم ورته ګورو وینې دې ځای څخه ریسرچ ته راځم په ریسرچ باندې کلیک کوم راځم ورته ګوره زه راځم ورته ګوره دونه اندازه اخلم دا چې دی ورته ګوره وینې لس قلمونه دي اته روګانې دي لس که په اته کې ضرب کې اتیا چې دي داسې لاندې د خانې دي اوس که تو غواړې چې یاره زه د دې څخه اضافه غواړم چې واخلم صحیح شو غواړم چې ډېر واخلم نو بیا به راسې ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړئ لاندې به راسې ورته ګوره لاندې لیکلي دي وینې وایي انسرټ ټیبل انسرټ ټیبل که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې زموږ سره ورته ګوره دلته دوې خانې دي په اول کې لیکلي لمبر اف کالم په دویم کې لیکلي لمبر اف رو لمبر اف کالم وایي دلته قلمونه ولا ورکړه څو قلمونه ورکوي اوس که په دغه علامې باندې کلیک کوئ قلمونه اضافه کېږي که په دې علامې باندې کلیک کوئ چې کېږي کمیږي لمبر اف رو که دغه علامې باندې کلیک کوئ رو اضافه کېږي که په دې علامې باندې کلیک کوئ چې کېږي کمیږي اوس زه غواړم چې اندازه دونه اندازه روګانې ورکړم دا رالی پر دې باندې کلیک کوم اوس که تو غواړې چې یاره دا ټیبل کوچنی کوم یا یې غټوم اوس دلته اټو دی که پر دې باندې کلیک کوئ ورته ګوره وینې غټېږي چې کېږي کوچنی کېږي دا اندازه رالی درته صحیح شو دا کار کوي بارې اوکې که صحیح شو اوس زه راځم دلته پر اټو باندې درېږم اوکې کوم چې اوکې دي که ورته ګوره وینې دا دی پنځه قلمونه دي او دې چې که څلور ویشت دانې ورته ګوره چې رالی روګانې رالی دا عموما د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې انسرټ ټیبل ته راځم په دې باندې کلیک کوم دا عموما نمبر اف قلم پنځه قلمه دي لمبر اف رو پنځه چې دي روګانې دي دا خو دا رالی او د هغه څخه وروسته دلته لیکلي وایي اټو فټ ټو کنټینټ صحیح شو که زه راسم ورته ګورم وینې زه راځم ورته ګورم چې اوکې کوم چې اوکې لیکئ اوس که زه راسم ورته ګورم چې ورته ولیکم چې نیم دا نیم مې ولیکئ ورته ګوره خالي خانه دلته شته وینې اوس که زه وغواړم چې یاره د خالي خانه دې مې دا چې شي ختم نه شي نو برابر راسې ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې دې ځای څخه به راسې ورته ګوره پر دې باندې به کلیک وکړې زه غواړم چې دونه علامه دونه قلمونه دونه روګانې اخلم اټو فټ ټو کنټینټس په دې باندې کلیک کوم اوکې کوم اوس ګورې چې هر څونه که درته ورته ګوره دا نیم لیکې نوم لیکې هغونه که درته ګوره دغه چې کېږي غټېږي کې کمی ورته ګوره چې کېږي کمیږي اوس که زه راسم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې دی فادر نیم دا مې ولیکئ کې کمی ورته ګوره دې ځای څخه کولی چې کمی کې که اضافه کوي ورته ګوره اضافه کېږي کې کمی ورته ګوره عموما چې کېږي کمیږي دا په دې صورت باندې چې کېږي درته راځي دا کار کوي او که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې لاندې به یې لیکلي وایي اټو فټ ټو وینډو وایي د وینډو سره یو رقم راوله دلته به راسې ورته ګوره چیک پر ولګوې وینډو څه معنا لري د دا خط کش څخه ونیسي بیا عین تر دې خط کشې پورې اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم هغه ټیبل به چې شي هغه نه کلر بدل شي اوس د دا ځای څخه ونیسي تر دې ځای پورې ورته ګوره وینې د ټیبل چې شتو ته رالی استعمال شو صحیح شو او د هغه څخه وروسته راځم کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې بېرته راځم پر دې باندې کلیک کوم دا د څه کار و دا د انسرټ ټیبل کار و انسرټ ټیبل دا کار کوي چې خپل په خوښه یو ټیبل جوړول قلمونه ورکوي روګانې ورکوي عموما د دې څخه لیکل چې استفاده وکړي او درته راوسي او د هغه څخه وروسته دلته لیکلي وایي ډراو ټیبل ډراو چې د رسمولو ته ویل کېږي اوس که تو غواړې چې زه خپل په خوښه یو ټیبل رسموم نو بر راسه ورته ګوره ته کلیک ور وکړه دا دې ورته ګوره یو قلم یې په لاس درکړی دی دا ورته ګوره وینې څو قلمونه غواړې او څو روګانې غواړې دونه اندازه قلمونه زه غواړم دونه اندازه چې غواړم روګانې غواړم دا راځي ورته ګوره دا اندازه درته راځي صحیح شو دا رالی درته دا رالی راځي ورته ګوره وینې دا اندازه رالی درته صحیح شو دا دی وینې هر رقم روګانې چې ته غواړې هغونه که درته راځي هر څو قلمونه چې ته غواړې هغونه که درته چې کېږي درته راځي دا په تا پورې مربوط دی صحیح شو دا خو دا کار کوي او د هغه څخه وروسته راځم کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې دا چې کار و دا د ډراو ټیبل کار و خپل په خوښه یو ټیبل چې کول رسمول نو عموما د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او د هغه څخه وروسته لیکلي وایي کنورټ ټکسټ ټو ټیبل کنورټ ټکسټ ټو ټیبل ورته ګوره کار نه کوي دا په هغه صورت کار کوي چې دلته یو لیکنه ته ولیکې باره دی کار کوي که لیکنه ونه لیکې نو عموما چې کېږي کار نه کوي اوس نو زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه دلته ورته لیکمه نیم باره ټیب وه ټیب چې دی چپه خواته زموږ سره دلته یو بټن شته ټیب په نامه دی دا ټیب مې ووه
بیرته راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې فادر نیم ټیب کلاس بارې انټر کوم. دلته راځم ورته لیکم خان ټیب جان ټیب په دغه سیم کې دی، علي ټیب ګل ټیب په دغه سیم کې دی، لایک نهي اسونه چې ته ولیکې. صحیح شو. بر راځم کنټرول ای دا ټول انتخابوم چې انتخاب کې اوس که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې د دې ځای څخه ورته ګوره کنورټ ټکسټ ټیبل دی. اوس که پر یې باندې کلیک وکړم راځم ورته ګوره دلته پر ټیب باندې ولاړ یم، ګوره دا شیان ویلي وو په هغه انسرټ ټیبل کې څه ومو ویل دا شیان ویلي دي. نو دلته زموږ سره ورته ګوره څلور چیکان دي وینې. اوس اول پر ټیب باندې مې کلیک کړی دی اوکې که چې اوکې دي که ورته ګوره وینې هغه لیکنه چې ما کړې وه هغه چې ته واوښتله ټیبل ته واوښته. جوړه لیکنه وه آماده لیکنه وه ورته ګوره عموما چې ته واوښتله ټیبل ته واوښتله. دا خو دا کار کوي. او که چیرې ته راسې دلته ولیکئ چې زه راځم ورته ګوره دلته لیکم چې نیم بر دلته راځم ورته ګوره کاما ورکوم، دلته ورته لیکم چې فادر نیم کاما مې ورکړه، کلاس انټر کوم یې خان کاما ګل کاما په څوم سیم کې دی مثلا په دغه سیم کې دی، علي کاما نسیم کاما په دغه سیم کې دی دا مې ورکړئ. اوس راځم کنټرول ای ټول انتخابوم برقرار چې ورته ګوره انسرټ ته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړي کنورټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم. اوس ګوره پر ټیب باندې ولاړ نه یم چیرې درېږم پر قلم باندې درېږم صحیح شو پر کامې باندې درېږم او که چیرې پاراګراف پر کراب باندې ودرېږ صحیح شو. دا راځم ورته ګوره اوکې کوم اوکې مې کې دا راځي دا عموما ورته ګوره چې اشي کار اخسي او که زه راسم ورته ګوره ورته ولیکم چې مساوي رینډ شپ نیسم کوس کلاس وباندې مې کې انټر مې کې دا ورته ګوره ویني یو پاراګراف یې ناخستی دی. زه راځم ورته ګوره دا ټول انتخابوم برقرار چې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې راځم د دې ځای څخه ورته ګوره وینې کنورټ ته پر یې باندې کلیک کوم. اوس ورته ګوره کامې ته به نه راځي پاراګراف ته به راځي. اوس که کامې ته راسي دونه خرابېږي وینې لیکنه ډېره خرابه کړه صحیح شو. او که چیرې زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه کلیک پر کوم کنورټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم پاراګراف ته راځم اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې په دې صورت باندې دا چې څه درته راغله دا کار کوي. نو دا د دې لپاره استعمالیږي. او که چیرې زه راسم دلته ورته ولیکم چې نیم دلته یو بل شی زه ورکوم مثلا دلته ګوره دا ایش علامه مې وله ورکړه صحیح شو. او دلته ورته لیکم چې فادر نیم دی ایش علامه مې وله ورکړه کلاس دا مې ورکړئ. زه راځم دلته ورته لیکم وم خان ایش علامه ده او په څوم سیم کې دی مثلا په دغه سیم کې دی، علي ګل په دغه سیم کې دی دا مې ورکړه. باره کنټرول ای ټول انتخاب کړئ چې انتخاب کړئ چې څو انسرټ ته راس پر انسرټ باندې کلیک وکړه د دې ځای څخه راس ورته ګوره وینې پر کنورټ باندې کلیک وکړه. اوس ګوره په دې ځای کې هغه ایش علامه نشته نو بیا به راسي ورته ګوره دلته پر ادر باندې به چیک ولګوه دلته به راسي هغه علامه به ورکړي چې ور یې کړه صحیح شو وینې دلته هغه علامه ولیکه دلته چې کومه علامه ما ورکړې ده باره اوکې چې اوکې دې کې ورته ګوره عموما دا کې دپاره چې څو راغلی معنا لیکنه بله لیکنه مثلا هغه لیکنه چې دغه یې چې لیکل سوي وروسته ته ټیبل ته وراچوې نو دا عموما د چې کار وي دا د کنورټ کار دی. موږ کولی چې مثلا کنورټ چې شو وراچوو دا لیکنه او ټیبل ته وراچوو. او که دې چې یو شی انتخاب کړی نه وي نو عموما دی کار کوي نه دی په هغه صورت کار کوي چې یو شی انتخاب وي او که دې انتخاب کړی نه وي دی چې کېږي کار نه کوي صحیح شو. او دغه څخه وروسته راځم اکسل ته دلته لیکلي وایي اکسل سپریډ شیټ. اکسل سپریډ شیټ داسې کار کوي ګوره وایي دلته د ده کار دغونه کار دی اکسل چې دی یو بل پروګرام دی هغه انشاءالله د ایم اس ورډ اوس بیا موږ وایو دلته وایي په اکسل کې یو بل پروګرام دی وایي په ایم اس ورډ کې دننه اکسل راخلاصول بس دغه د کار دی نور کار شته نه په دې ایم اس ورډ کې دننه بل پروګرام راخلاصول چې هغه اکسل په نامه یو پروګرام دی بس خالص اکسل راخلاصېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې اکسل دا دی خلاص. اوس که ته وغواړې چې د اکسل زه راځم ورته ګوره وینې دونه اندازه یې غټوم د دې ځای څخه ورته ګوره ونیسه دو اندازه یې غټ کړه کې لاندې کش یې ورته ګوره دې ځای څخه داسې وینې صحیح شو لاندې کش کړه دا بله اکسل دی دا مې یګانې ګوره وینې ګرد د اکسل دی صحیح شو. خو دلته اوس اکسل تر اوسه هېڅ نه دی ولی هېڅ نه خلاصېږي خو صرف دلته دونه قدر زده کړي چې په وټ کې دننه اکسل راخلاصوي په څه طریقه راخلاصوي بس خلاص خبره د دغونه قدر کار دی نور کار شته نه صحیح شو. دا کار کوي نو اکسل چې دی ورته ګوره یو بل پروګرام دی په وټ کې دننه راخلاصول څه طریقه ده صحیح شو طریقه چې ده دغه رقم ده راځي ورته ګوره دلته به کلیک ورکړئ پر دې باندې کلیک وکړه هغه به چې شي درته راخلاص به شي. او دغه څخه وروسته کویک ټیبل جوړ ټیبلان. اوس که تو غواړې چې یاره داسې جوړ ټیبلان ورته ګورې وینې زموږ سره مختلف جوړ ټیبلان شته هر یو چې ته راخلي کول چې استعمال یې کړې. اوس زه راځم ورته ګورې وینې دا راخلم پر دې باندې کلیک کوم. اوس ورته ګورې وینې دلته ډسمبر لیکلی دي زه راځم ورته ګورې په دې کې معنا لاسپهانه کوم خپل په خوښه یو شی ورته لیکم راځم ورته ګورې ورته لیکم چې دلوه معنا یوه میاشت مونه ورکړه. دلته لیکلي دي وینې سنډې د منډې ټیوزډې وینسډې زه زه راځم ورته ګورې وینې دا کومه دلته ورته لیکم چې شنبه ده راځم ورته ګورې دې ځای څخه په دې ځای کې ورته لیکم چې یک شنبه
دوشنبه سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه الله تعالی ترجمه پورې باران تاریخ ورته ګور د اول څخه ونیسه تر یو دېرش پورې دی که چیرې دغه نه غواړې سیسو راسه ورته ګور دې ځای څخه دا خراب کړه ډبل کلیک پر وکړه انتخاب سو بار دلته ډیلیټ بټن وایي یا انټر چې انټر دې کړ ورته ګور دې خپل کیږي خرابېږي نو دا ورته ګور خپل په خوښه یو ټیبل جوړول اوس ورته ګور دا ډیزاین ټوله جوړوي نه ټیبل ټوله جوړ دی ماسک زه په دې کې چې کوم خپل لاس بهانه کوم نو من دا چې لپاره دی دا د کویک ټیبل لپاره دی اوس نو کله چیرې نو ډیزاینونه پکای راځي ورته ګور ته کلیک پر کوي چې کله کلیک وکړي کویک ټیبل ته راځي دا ورکه دلته ورته ګور وینئ مشته نور ډیزاینونه دي مختلف ډیزاینونه دي هر ډیزاین چې انتخاب یې کوئ چې انتخاب یې هغه به درته راشي لاندې لیکلي وایي سیو سلیکشن ټو کویک ټیبل ګالري او په دې ګالري کې خپل خوښ کویک ټیبل جوړوي لکه دغه چې ما وویل د دې دغه چې دی فرق نشته وینئ دې کار نه کوي اوس که راشي ورته ګور وینئ دلته کلیک پر وکړئ دا هم کار نه کوي خدای په هغه صورت کار کوي چې داسې مثلا دلته یو ټیبل راخلاص کړي زه راځم ورته ګور وینئ دا ټیبل مې دا راخلاص کړي کنټرول ای دا مې انتخاب کړي اوس که ورسې ورته ګور وینئ دې ځای کې څخه راځم دلته که ورسې ورته ګور وینئ اوس یې کار شروع کړي اوس که زه پر یې باندې کلیک وکړم دلته یو نوم ولا ورکړم مثلا دا نوم یې ولا ورکړي چې د شا په هغه باندې مثلا دلته یو نوم ولا ورکړم چې دا افغان ته نامه وایي دلته کوي تشریح ورکوي وارې کبارې وکړي که چې وکړي دي کوي اوس که زه راسم ورته ګوره دا ډیلیټ کړم چې ډیلیټ یې کوي که راسي ورته ګوره دلته کلیک ور وکړې کویک ټیبل ته راځي اوس که لاندې راسي ورته ګوره وینئ زموږ سره به هغه چې شوي وینئ د افغان په نامه دی که خو ما ټایټل ورکړی نه و دا ټیبل زموږ سره همیشه لپاره چې کېږي راخلاصېږي دغه سیو سلیکشن چې دی موږ ته بار بار راځي ډېر راځي سیسو خو د سیو سلیکشن کار دغه دی چې یو ټیبل ثبتول سیوول په دغه ګالري کې خپل په خوښه یو شی ثبتول هغه که ټیبل یي که کور پیج یي که هیډر یي که فوټر یي دا انشاءالله موږ ته ډېر راځي مخ ته هم راځي خو سیس باید چې خپله سر خلاص کړي چې سیو سلیکشن څه کار کوي نو په دې صورت باندې دا چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي سیسو نو دا کار کوي دا چې کار و دا د ټیبل کار و نو نن دپاره دغونه قدر بس ورته ګوره دلته پیج مو ختم کړئ او ټیبل مو ختم کړئ په ټیبل کې ورته ګوره ټولې اجزاوې ختم شولې نو په راتلونکي درس کې به انشاءالله که خدای کوله بیا به نور درس ووایي